السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو ملګرو دوستانو د سی ام ډي کورس سلی رښتمه ویډیو د زماهر افغان را حاضر شوم تاسو ته نن په دغه ویډیو کې پنګ کمانډ باره کې معلومات درکم. مونږ به پنګ کمانډ پیژنو، همدارنګه ورپسې به د پنګ کمانډ اړوند ځینې اټریبیوټ وایو او دا به ګورو چې پنګ کمانډ سره کوم کار کوي او کوم پروتوکول نه استفاده کوي. نو راځئ چې شروع کړو د نن ورځې دا ښایسته ویډیو. اوکې ملګرو، نن به موږ پنګ کمانډ او د دې ترڅنګ دغه اټریبیوټس وایو چې دا د سره استعمالیږي. ملګرو پنګ کمانډ چې دی دا د آی سی ام پی پروتوکول نه کار اخلي، انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول. د په واسطه موږ دا یو ټیسټینګ لپاره استعمالیږي. ډېر مفید کمانډ دی چې موږ دې کې دا ګورو ملګرو چې آیا موږ سره په نیټورک کې یو ډیوایس اپ دی که ډاون، اوس اویلیبل دی که نه دی اویلیبل، یعنی موږ ټیسټینګ کوو چې دا ډیوایس موږ سره اوس کار کوي که نه. پنګ کمانډ آی سی ام پی پروتوکول استعمالوي ملګرو. آی سی ام پی پروتوکول څه کار کوي؟ دا یو ایکو ریکویسټ لیږي. زه له یو کمپیوټر بل پنګ کوم چې آیا اپ دی که نه، دغه یو کمپیوټر دی بل کمپیوټر ته ایکو ریکویسټ لیږي. ایکو ملګرو ته ویل کېږي موږ چې کله غرنۍ ساحې ته لاړ شو یا داسې یو بنده ساحه موږ چې غږ وکړو زموږ غږ بېرته ایکو کوي، یعنې منعکس کېږي. نو دا دغسې یو ایکو ریکویسټ لیږي ملګرو، او بیا بېرته په مقابل کې دغه مقابل طرف نه د ایکو ریپلای تمه کوي. که چېرته د ایکو ریپلای بېرته د چې کوم ایکو ریکویسټ لیږلی دا که بېرته ایکو ریپلای راغلی، یعنې د غږ بېرته ورته راغلی، دا پوهېږي چې ډیوایس اپ دی. او که چېرته رانغلی بیا پوهېږي چې ډیوایس ډاون دی. بیا دې کې مختلف میسجونه دي چې ډیسټینیشن هوسټ ان ریچبل درته درکړي یا شاید نور میسجونه درکړي، هغې باندې هم خبره کوو. نو پنګ کمانډ دغسې یو کمانډ دی. نو سمپل موږ پنګ کمانډ لومړی اول وګورو، وروسته به ورسره بیا اټریبیوټ هم ور واچوو او اټریبیوټ به هم اړوند د وګورو. دا چې پنګ کمانډ ملګرو اوس موږ سره په نیټورک کې استعمالیږي. ما سره باید پر ځکه سویچ راوټر ډیوایسونه کنیکټ وي چې تر څو زه وګورم چې یو ډیوایس ما سره اپ دی که ډاون. دا موږ سره ډیوایسونه ریل نشته. نو ما د دې چې کوم دغه دی ملګرو هغه په جین 3 کې جوړه کړې د دې ټاپالوجي. موږ به دغه ټاپالوجي باندې کار کوو انشاءالله. دغه راوټر یې میښې دي، ترمنځ 1 نیټورک دی، ترمنځ 2 نیټورک دی، د 2 1 آی پي ده، د 2 2 آی پي ده. دلته چې دی د دې پی سي لپاره ګیټ وی دا د 10 1 او د دې پی سي آی پي 10 2 ده. نو لومړی به موږ سمپل یو پنګینګ کوو، له هغه وروسته به بیا د اټریبیوټس ور اچوو ملګرو. ښه ملګرو لومړی راځم له دې پی سي نه سمپل دا د 2 1 آی پي ده، دا طرف آی پي زه پنګ کوم چې پنګ کېږي که نه. د ده زه راځم پنګ کوم 2.0.0.2 آی پي. ګورئ ملګرو ځواب راځي، معنا پنګ کېږي، مشکل نشته پکې. ښه دا خو سمپل پنګینګ و. د پنګ کمانډ دپاره به څه کوئ؟ تاسو پنګ کمانډ لیکئ، بیا فاصله هماغه آی پي به لیکئ، تاسو ته هغه پنګ کېږي. معنا دا اوس ماته جواب راځي، یعنې ماته تقریبا دا یو جواب، لومړی جواب لږ زیات وخت نه، نور ګوره اوه تقریبا 2 ملي سیکنډه کې ماته جواب بېرته راغلی دی ملګرو. نو دا جواب ورکوي، یعنې مشکل نشته. دا خو سمپل کمانډ. اوس راځو له دې کمانډونو سره نور د اټریبیوټس ور اچوو. ګورئ ملګرو تقریبا د سیسکو په ډیوایسز کې چې دی دا 15 ریکویسټ لیږي. ګوره 1 2 3 4 5 او بېرته د 15 وانو جواب ته منتظري. او وینډوز اپریټنګ سیسټم کې د سی ام ډي نه تاسو پنګ وکړئ بای ډیفالټ 4 ریکویسټ لیږي. اوس زه غواړم چې دا دی همداسې دا ریکویسټ رواني نه دي ودرېږي تر څو چې زه سټاپ نه کړم. دا په کوم ځای کې استعمالیږي ملګرو؟ فار ایګزامپل دلته ما اوس ای جی آر پي چلولی دی، زه له دې نه دا ځای پنګ کوم او زه بیا دا انټرفیس ډاون کوم، بیا بېرته اپ کوم. زه ګورم چې پر ځکه څومره پیکټه لوس کېږي. نو زه دا ټربل شوټینګ کې په کارول کېږي. نو د هغې لپاره یا نور مختلف ځایونو کې دا استعمالیږي چې ټربل شوټینګ کې دا ډېر مهم دی چې زه باید داسې پنګ وکړم چې همداسې انلیمیټډ رواني. د هغې لپاره به څه کار کوئ ملګرو؟ تاسو به دې په اخره کې -ټي ور اچوئ. د پنګ کمانډ په اخره کې -ټي چې 15 ریکویسټ ونه لیږي همداسې باید روان واوسي. پنګ کا 2.0.0.2 -ټي دا به همداسې ریکویسټ ورلیږي. بس ته دا پر ځکه دا دې نه بند که او راځه خپل ټربل شوټینګ کوه، بیا راځه وګوره چې څو پیکټې مې شوي دي اسجل شوي. دا به اوس همداسې روانې ملګرو، دا ریکویسټ به همداسې رواني. که ته چېرته غواړې دا ریکویسټ بند کړي چې بس دی کنټرول سی ووهه ملګرو، بیا تاسو سره دا ریکویسټ بندېږي. کنټرول سی په واسطه بیا د موږ اکزیکیوټ کېږو. نو دې کې خدای وکړه چې تا څومره وخت ټربل شوټینګ نه یې کړی، نو که 100 ریکویسټ یې ولېږلی او که 1.5 سل یې ولېږلی ملګرو. نو -ټي کمانډ دغسې دی. ورپسې -n دی. د -ټي نه بیا -n داسې دی چې نمبر آف ایکو ریکویسټ ټو سینډ. ګوره په -ټي کې ورته زه وایم تر څو چې ته ما نه سټاپ کړی، ته
پینګ ریکوست لیږه. اوس ته وایم ته پی سي شروع کا دا ځای چې دا پینګ کوا د 2 آی پی لس ځلې ریکوست ته ولیږه لس. دوی که ته موږ د نمبر هم مشخص کوو نو په دې کې به زه څه وکړم ملګرو را به شم وبلیکم پینګ 2.0.0.2 منفي n څونه لس ځلې invalid option پینګ کا 2.0.0.2 ملګرو هیلپ مې واغستو د 2.2 دلته مې ویل چې څه ورکمه دې سره کوېشن مارک سره هیلپ راځي دلته به منفي n خو نه دی راغستی منفي c معنا کاونټ. ملګرو دا ما سره دا چې دی جینس دی جینس کې دا ملګرو چې دی دا او دا به وی پی سي دی ورچوال پی سي دی یعنی دا ریل پی سي نه دی ملګرو. دا کمانډ اصلا منفي n دی خو دلته دیو چې دی منفي c چې دی هغه څنګه کړی دی ورچولی دی لکه پیکټ ریسر کې تاسو کار کړی ملګرو تاسو چې کله هلته غواړئ تاسو همداسې انلیمیټډ پینګ ریکویسټ ولیږئ بیا به منفي ټي دلته وهئ بیا به آی پي وهئ 2.0.0.2 په پیکټ ریسر کې داسې دی. خو زه به تاسو ته ریل کمانډ ښایم ملګرو. ریل کمانډ داسې دی چې ته ولیکي پینګ د 2.2.0.4 رقم آی پي به ورته ووایي بیا به اخر کې منفي n ووهئ. که زه راشم سی ام ډي کې تاسو ته زه وښیم دا اصلا منفي n دی خو ولې دلته اوس جی ان ایس دی نو جی ان ایس کې چې دی ورچوال پی سي دا ریل کمانډ نه دی. تاسو ریل کمانډ زده کوئ پینګ 2.0.0.2 زه دلته ورکړم او کوېشن مارک واخلم بیٹ پارامیټر اوکې دلته به سلش کړم بیا به کوېشن مارک واخلم دې کې منفي n مارک ګورئ منفي n کاونټ نمبر اف ایکو ریکویسټ ټو سینډ وای منفي n راته کېده او بیا ورته ووایه چې زه څومره ایکو ریکویسټ ولیږم صحیح ده ملګرو. نو په ریل کې منفي n دی تاسو هم دا منفي n زده کوئ خو دا چې اوس دلته جی ان ایس دی نو په جی ان ایس کې به زه منفي c کېدم پینګ 2.0.0.2 منفي c پر ځپل اته ځلې اته ریکویسټ ولیږه دا اوس اته ریکویسټ لیږي. ګورئ ملګرو د منفي c په واسطه ما ورته ویل چې ته څو ریکویسټ ولیږه او منفي ټي په واسطه همداسې به رواني او ریکویسټ به لیږي. خو ملګرو په ریل کې چې دی منفي n دی نو تاسو منفي n زده کوئ. زه به راشم جینس ته ورپسې کمانډ منفي آی چې دی ټایم ټو لیب دا څه معنا دې ته ټي ټي ایل ویلي وایي ملګرو. ګورئ ملګرو دلته زما چې څومره خیال دی په سیسکو کې چې کله دا پینګ من کوو بای ډیفالټ ټي ټي ایل یې سلي ټي ټي ایل دا معنا ملګرو چې پر ځان که د ټي ټي ایل سل دی کله چې دا ریزن دا پیکټ دې راوټر ته لاړ شي دا راوټر یې مخکې پاس کوي نو ټي ټي ایل د یو ویلیو په واسطه راکم کړي یعنې 9 شي بیا چې کله دلته راورسېږي دا یې مخکې پاس کوي نو بیا 8 شي بیا چې کله دا یې مخکې پاس کوي بیا 9 شي یعنې ټي ټي ایل ویلیو چې کله د راوټر سره پیکټ لګېږي هو بای هاف 1 کمیږي. د ده ډېر مفیده ګټه ده چې دا کله موږ وایو چې لوپ نه مخنیوی کوي دا ټي ټي ایل ویلیو نو ته کولی شي منفي آی په واسطه ورته ټي ټي ایل ویلیو هم ورکړي خو بای ډیفالټ دا تقریبا په سیسکو کې 100 زه ورکوم. ګوره ملګرو پینګ کا 2.0.0.2 او منفي دلته ګوره ملګرو په ریل کې چې دی منفي آی دی خو دلته اوس منفي غټ ټي دی نو زه به دلته اوس دا ورکاروم تاسو د ریل زده کوئ. زه به د ټي ټي ایل ویلیو فرضاً که ملګرو 4 ورکړم دا به پینګ جواب راکوي. جواب ځکه راکوي ملګرو چې ګوره 4 دی که نه دلته چې رالی پر ځان که یو ته کم شو 3 شو دې چې مخکې پاس کو یو ته کم شو 2 شو او دلته چې راورسېدو دا دلته دی دا یې نه کموي ځکه مخکې فارورډ کول نه ده نو رسېږي خو که زه یې 2 کم ملګرو بیا به دلته نه رسېږي. بیا څنګه که چېرته زه د ټي ټي ایل ویلیو 2 کمه دا ټي ټي ایل 2 ویلیو سره دا پیکټ روان شي کله چې دا مخکې پاس کړي یو ته کم شي یو به پاتې شي کله چې دلته راورسېږي دا چې مخکې پاس کړي دا به 2 شي نو چې 2 شي ملګرو دغه په بخښنې سره دا ته یو کم کې یو به شي دا چې مخکې پاس کړي دا به 0 شي چې څنګه 0 شي دا به اټومیټیک چې ټي ټي ایل 0 شو ملګرو بس بیا پیکټ ډراپ کېږي. زه به همدا تیر کمانډ کې ټي ټي ایل اوس 2 کوم اوس به جواب نه راکوي. ګوره ملګرو ما ته دلته وایي ټي ټي ایل ایکسپایرډ ان ټرانزیټ په لاره کې د ټي ټي ایل ویلیو څنګه شوه هغه ایکسپایر شوه یعنې 0 ته ورسېدله که 3 کم ملګرو بیا به کار کوي خو که چېرته زه 3 کمه او دغه د آی پي د دې راوټر نه دې خوا بیا کار نه کوي ځکه هر ځل چې راوټر مخکې پاس کوي بیا یو ټي ټي ایل کمی نو چې 2 کمه ملګرو دلته به راشي دا به یو کم کړي دا چې یو کم کړي دا به 0 شي مخکې نه ځي نو ټي ټي ایل ویلیو دغې ته ویل کېږي ملګرو صحیح ده.
ورپسې څه کیږي ملګرو منفي ال کمانډ دی منفي ال سند بفر سایز یعنی زه په بفر کې څومره دا پرزن کا دی پینګ کمانډ کې څومره ډیټا واچوم او به ولېږم ځکه په ایکو ریکویسټ کې دا کمال دی چې ایکو ریکویسټ کې څومره ډیټا تللی په ایکو ریپلای کوم به تا مغه جواب راځي خو یاد ساتئ ملګرو موږ یو کانسپټ لرو هغه ته M2U وای ایترنت M2U او IP M2U زمون چې کوم دغه کیبل لې د دې M2U 1500 بایټ ده حد اکثر تر ټولو اخري میکسیمم دا 1500 بایټ ډیټا وړل شي لږ زیات نشي وړل ملګرو دې ځکه خو متوجه شي چې پوه شي که چیرې 1500 بایټ ډیټا زیاته شو بیا فریګمنټیشن کیږي د دې مثال داسې دی چې فور ایگزامپل یو تونل دی په دې تونل کې یو ټرک یا ټریلا چې څومره باډي د امدغه عمره شیان چې په دې کې پراتی امدا پکې تیر دی شي ځکه تونل کې یوازې امدا ټرک یا د ټریلا تیر دی شي که چیرته دا ټرک یا ټریلا په سر بار دومره ډیر شي چې کله تونل ته ورمخامخ شي په تونل کې به نشي تیردلی نو هغه مجبور دی چې بیا تونل کې نه خلی نو مجبور دی چې له دا سامان راکم کی یو ځل دا یو ټرک یو بار ویسي بیا راشي بیا دا ویسي د دې هم دغه مثال دی نو دلته چې کله زل 1500 بایټ ډیټا زیاته کم ملګرو بیا څه کیږي بیا فریګمنټیشن کیږي فریګمنټیشن دا معنی چې د پی سي نه چې کله ډیټا وزي زه ته پین کمانډ کوم چې 2000 بایټ ډیټا وېسا دلته چې د پی سي دلته چې وګوري دا 1500 بایټ ډیټا وړي شي نو دا فریګمنټ کې په دوه برخو وي شي یو برخه به راوړي دلته له هغه وروسته بیا بل برخه راوړي پی سی چې د کنه ملګرو دا فریګمنټیشن کول شي راوټر هم فریګمنټیشن کول شي خو سویچ فریګمنټیشن نشي کول دا به سمپل به ډراپ کوي نو ځکه باید پی سی د دې فریګمنټیشن وکړي ځکه لیر 2 پورټونه چې دی ملګرو هغه فریګمنټیشن نشي سپورټ کول ځکه ایترنت M2U چې دا فریګمنټیشن نشي سپورټ کولای او IP M2U چې دا فریګمنټیشن سپورټ کول شي نو اوس راځو دا کمانډ ریل کې ګورو چې جینس کې دا کمانډ څنګه دی -PL دی کنه زبل تراشم او سایز به وګورم چې سایز کم ځای کې دی -PL خو دلته په غاټو -PL راکا اوکې صحیح ده امغه پین کمانډ کاروم -L او سایز څومره کوم پرسن کا زما سایز د 200 بایټ به کم 200 بایټ انویلډ آپشن -PL کې وای ډیټا سایز د ډیټا سایز راکا -PL اوکې کوشنه L دی 200 بایټه ګوره ملګرو 200 بایټه ډیټا لاړه نو چې ته څومره سایز وته ټاکي هغومره ټاکلی شي نو په دې سره د ډیټا سایز هم ټاکل کیږي که چېرته موږ یو پینګ کمانډ ولیږو دا یو سمپل ډازټیک هم کیدای شي چې موږ یو سرور پینګ کوو او -PL سایز ډېر زیات کړو ډیټا تر څو هغه مصروفه شي ملګرو ورپسې -PW دی ټایم آوټ ان ملي سیکنډ دا تاسو زه په دې راوټر کې وکاروم ځکه د پی سي کې چې دا کمانډ زه ورکوم یو ځل جام شي پته نشي څه مشکل ورکوي ځکه ورچوال پی سي دی باور پې نه دی کول په کار ملګرو نو -PW ټایم آوټ ان ملي سیکنډ څه معنا ګوره ملګرو دی پی سي پینګ ریکویسټ ولګو دلته راځي به دلته راځي به دلته راځي به دلته راځي دا پی سي به څومره وخت لپاره دوی چې دا ریکویسټ لګلې دی د هغې دپاره به څونه وخت لپاره دا بیرته منتظر کیږي چې جواب ته به څونه وخت پته وي ما هغه وکړو احمده راشه و څومره وخت صبر وکړم چې احمد باید ماته راشي که رانه شي چې زه مجبور یم بیا درېم غږ وکړم نو دغسې دا کله چې یو ریکویسټ لاړ شي څومره وخت دا باید ورته صبر وکړي که هغونه وخت کې جواب رانغلی دا به هغه ډسکارډ کې بل پیکټ به ولېږي بیا ورته وایي چې احمده راشه لکه څنګه چې ګوره ملګرو آرف چې کله لومړي ځل لپاره جنریټ کېږي یو پیکټ دوه مس کېږي که نه ځکه خپل وخت کې درته جواب راونه رسېږي نو دا پیکټ مس کړي دلته په دې دا اصلا زمونږ ستاسو چې کوم وینډوز اپریټنګ سیسټم کارو په CMD کې هلته بای ډیفالټ 2 سیکنډ دی 2 سیکنډ 2 سیکنډ صبر کوي که 2 سیکنډو کې جواب رانغلی بیا ډسکارډ کوي خو دلته چې د ورچوال پی سي کې چې ما وکړه ملي سیکنډ دی او کار نه کوي څه ګډ وډ کار کوي نو زه به راشم دې راوټرونه به دا پینګ کړم ملګرو پینګ به کړمه 2.0.2 ګوره همداسې پینګ کوم پینګ کېږي یس زه به دلته ټایم آوټ دی ملګرو دلته زه ټایم آوټ ورته لیکم څومره بای ډیفالټ ګوره ملګرو ټایم آوټ 2 سیکنډ دی ښه دلته لیکلي ګورئ دا پینګ چې ما ولیکو بای ډیفالټ ټایم آوټ ان 2 سیکنډ زه 1 سیکنډ کې کوم خو دا ډېر زیات نږدې دی ما سره ملګرو دا ځکه ګورئ دلته دی د دې ځینې زه دا ځای پینګ کوم نو حتما یو ثانیه کې حتما جواب راځي ځکه ملي سیکنډ کې جواب راځي بیا هم جواب راځي که چېرته ملګرو دا صفر کم زه ورته یم پینګ که 2.0.0.2 او ریکویسټ لیږه ته ورته یوازې 0 ثانیې صبر کوم 0 ثانیې خو سمدست وخت پوره کېږي نو دا به ټایم آوټ ګوره ملګرو دا کله چې راوټر کې دا علامې درکړي معنا پینګ ونه شو خو چې یو ورکومه نو 1 سیکنډ صبر ورته کوي نو هغه کې حتما جواب راځي
تاسو دا هم کارول شئ چې منفي ډبلیو کمانډ وکاروئ چې ټایم اوټ ان ملي سیکنډ دپاره دی دا په دې ورچوال پیسي کې کار نه کوي نو ځکه ما دلته تاسو ته ونشو ښودلی له ده وروسته ملګرو منفي اف دی سیټ ډو ناټ پریګمنټ بیټ دی دا ډېر زیات مهم دی ملګرو او لږ په تفصیل سره په خبره کوم نو چې څنګه ډېر مهم دی لږ کنجکاوک هم دی په بخښنې سره ملګرو بار بار ویډیو ځکه سټاپ کوم چې ستونی مې خراب دی نو زه راځم اوس منفي اف سیټ ډونټ پریګمنټ بیټ دا څه معنا ګورئ ملګرو که چېرته زه له 1500 بایټ زیاته ډیټا پر ځان که په پینګ کې ورلیږم نو دلته چې کله دې پیسي ته راورسېږي دا پیسي چې وګوري 1500 بایټ نه ډیټا ډېره ده دا وایي دا زه نشم وړلی نو زه مجبور یم چې دا پریګمنټ کړمه پریګمنټ څه معنا چې دا په برخو وویشم ملګرو نو څه معنا چې یو پیکټ به یو ځل ولیږي بیا او بیا ولیږي هغه ډیټا به 2 ځل لاړ شي دا پریګمنټیشن معنا ملګرو چې موږ په نیټورک کې چې دی حتما ډېر زیات کوشش کوو چې پریګمنټیشن د مخنیوي وکړو ځکه پریګمنټیشن ډېر زیات مشکلات راوړي ډېر زیات ایرر دی کې راځي نو که چېرته ته بیا پینګ لیږي او د هغې باید ډېر زیات وي او ته وایې چې پر ځان کا ته ورسره منفي اپ هم ږدي منفي اپ دا معنا چې موږ سره یو بیټ دی ملګرو هغې ته وایي ډو ناټ پریګمنټ معنا مې پریګمنټ کوه که چېرته دا بیټ اوپي نو بیا دا پیسي کولی شي چې دا په 2 برخو وویشي خو که چېرته دا بیټ آن وي بیا دا پیسي نشي کولی چې دا په 2 برخو وویشي فور ایګزامپل 1400 بایټ ډیټا مې ولېږله کله چې دلته راورسېږي او دا منفي اپ بیټ ورسره آن نه دی کله چې دلته راورسېږي نو هغه وایي اوکې زه کولی شم دا پریګمنټ کړم یو برخه یې ولېږه بیا یې برخه ولېږه خو که چېرته زه 1400 بایټ ډیټا ولېږم ملګرو او هغې سره منفي اپ بیټ سیټ کړی کله چې دلته راورسېږي دا وایي دا ډیټا ډېره زیاته ده مجبور یم چې په 2 برخو وویشم او ورته وایي نه منفي اپ بیټ سیټ دی په 2 برخو به یې نه وویشي نو چلته ډیټا ډېره زیاته ده په دې کې په دې لاین کې نشي تللی په دې پورټ باندې نشي وتللی ځکه هغه ام ټي یو سایز یې زیات دی او هلته اپ بیټ هم سیټ شوی دی نو دا به سمپل د ډیټا څنګه کړي ملګرو دا به د ډیټا ډسکارډ کړي یعنې مخکې به نه ځي ګوره زه دلته راځم تاسو ته اول دا وښایم ملګرو چې تاسو ته بیا زه د دې ترمنځ فرق ښیم زه لیکم شو آی پي ټراپک زه به همدا ځای پینګ کوم ګوره دلته ریسمبل کوم صفر دی او پریګمنټډ کوم صفر دی ریسمبل څه معنا ګوره ملګرو اوس صفر دی تاسو وکتل کله چې دا پیکټ پر ځان که 1400 بایټ ډیټا ما ولېږله دا به دا په 2 برخو وویشي که نه نو نیم پیکټ به یو ځل ولیږي نیم پیکټ به بیا ولیږي دلته به پر ځان که زه دا راوټر پینګ کوم د دې دا 10.1 آی پي نو دا راوټر به بېرته دا ری اسمبل کوي که نه دې خو په 2 برخو وویشو هغه به بېرته یو ځای کوي که نه هغه به بېرته یو ځای کوي نو راځئ اوس دا ګورو ملګرو اول زه دا اپ بیټ نه سیټ کوم پرېږده چې پریګمنټیشن وشي زه لیکم پینکا 10.0.0.1 منفي ال 1400 بایټ ډیټا ولېږه ګوره لاړه ډیټا لاړه هېڅ مشکل نشته ولې ملګرو چې هلته ما اپ بیټ نه دی سینډ کړی 1400 بایټ ډیټا مې ولېږله او څو ریکویسټ راغله 15 1400 بایټ ډیټا مې ولېږله دلته راغله هر یو پیکټ 2 ځای کو نو څو به شي دلته 12 د به بېرته 12 دلته به یعنې 12 ځانې راغلي جوابونه یس زه به یې چک کړم اوس زه به شو آی پي ټراپک بیا کړم شو آی پي ټراپک ګوره ملګرو څه وایي 5 پریګمنټډ 10 پریګمنټس معنا ګوره هغه طرف نه خو هغه 15 پیکټ راولېږلي که نه خو دلته 10 پریګمنټس را رسېدلي دي او دلته څه وایي 5 پري اسمبلډ خیال دې شته ملګرو هغه 15 پیکټ وي خو سایز زیات او اپ بیټ سیټ نو نو دلته چې دا 15 پیکټ راولېږل نو هغې نه 10 دانې جوړ شو او دا راوټر په دې سر کې ورته بېرته کېناستو بېرته ټول رايوځای کړه دا به حتما بېرته ری اسمبل کوي او 10 پریګمنټس راغلي دي حالانکې هغه څه نه موږ څو پیکټ راولېږل 5 خو هغه په لاره کې 10 شوي دي ځکه دلته د پریګمنټینګ وکړو 1500 بایټ نه ډیټا ډېره نه ځي د چې کله وکتل دا یې په 2 ځای کړل نو له 15 اوس جوړ شو 10 خو که چېرته زه اپ بیټ سیټ کړم اپ بیټ به دا معنا چې وروره ته به څه نه کې ستا پریګمنټیشن سره کار نشته نو زه به پینګ کمانډ وکاروم بیا به څه کار کېږي اوس پر ځان که زه پینګ کوم 10.0.0.1 او څونه 1400 بایټه خو اپ بیټ ورسره سیټ کړم کله چې بیا دا کمپیوټر ته دا ډیټا له کمپیوټر د پورټ نه ډیټا وځي اب وګوري چې دا ډیټا خو 1400 بایټه ده زه مجبور یم چې دا 2 ځای کړم پریګمنټ یې کړم هلته اپ بیټ سیټ دی او ته اجازه نه ورکوي چې نه به یې پریګمنټ کې نو هغه وایي صحیح ده چې نه یې پریګمنټ کوم 1400 بایټه ډیټا په دې پورټ نشي وتلی نو سمپل به ډراپ شي زه پینګ کړم 10.0.0.1 او دلته به یو کوېشن مارک کېدم چې دا دلته څه شی استعمالیږي په ریل کې خو منفي اپ کارول کېږي
ډو ناٹ پریګمنټ د پاره ملګرو دلته زه راځم فلیګ اف دلته هم کارول کیږي اف ټي سی پی هیډر فلیګز نه دلته زه راشم اوکې ملګرو دلته منفي ډي کارول کیږي ګوره منفي لوی ډي سیټ د ډو ناٹ پریګمنټ بیټ خو تاسو دا مزده کوئ ملګرو دا خو صرف یو جی ان ایس دی زه بار تاسو دا مزده کوئ ریل زده کوئ نو زه به پین کوم هماغسې دا او اول به منفي ال سایز به څومره کم ملګرو 1400 و 1400 خو د ام ټي یو نه زیات دی که نه آی پي ام ټي یو انټرنیټ ام ټي یو نه زیات دی 1400 ځکه بای ډیفالټ 1500 وایي تاسو یې کولی شئ زیات یې کړئ خو بای ډیفالټ خو 1500 وایي و 1400 زیات دی دا به ځي خو زه ورته یم منفي ډي ته به پریګمنټیشن هم نه کوې اوس به ګوره دا به نشي تللی ځکه 1400 بایټ ډیټا زیاته ده په دې پورټ نشي وتللی مجبوره دی چې دوه ځای کړي هلته تا منفي ډي هم ولګوو چې نه دوه ځای کې به یې نه نو چې دوه ځای کې یې نه په هغه پورټ نشي وتللی نو سمپل ډراپ کېږي ډېر ساده ژبه کې مې ورته وویلې یعنې ساده ژبه کې کلیواله ژبه کې مې درته دا خبرې وکړې ملګرو ریل کمانډونه زده کوئ ښه دا ګوره اوس څنګه دا اوس جی ان ایس دی ورچل پی سي د کمانډونه مختلف دي پیک اډرسر کې شاید بل رقم اوسي ریل کمانډونه داسې دي پین کمانډ سره چې تاسو آی پی ولګوئ بیا اخر کې منفي ټي ولګئ دا ریکویسټیبل لایته نه هم داسې ځي منفي ان که تاسو ولګوئ هغې پسې به یو نمبر مشخص کوئ منفي آی د ټي ټي ایل ویلیو ده که پسې منفي ال ولګوئ بیا ورسره سایز وښایئ هماغونه سایز به ډیټا په دې پیکټ کې ځي چې دا یو رقم ډاز اټیک هم کیدای شي منفي ډبلیو معنی زه چې ریکویسټ ولېږم بېرته به څومره وخت دپاره ورته انتظار کوم چې بېرته ځواب راکړي دا چې دی په دلته ورچل پی سي کې په ملي سیکنډو کې دی خو په سی ایم ډي او نور وینډوز اپریټنګ سیسټم کې او دلته بای ډیفالټ په سیسکو ډیوایسونو کې هم بای ډیفالټ 2 سیکنډ دی او منفي اف معنی سیټ ډونټ پریګمنټ بیټ ملګرو دا خبر تاسو ما ډېر په واضح ډول سره وکړئ عامه ژبه مې استعمال کړه چې تاسو پوه شئ مثالونه مې درکړل خو که چېرې تاسو بیا هم نه یو پوه شوي دا د نټورک انجینرانو دپاره هغه څوک چې سی سی ان سی سی ان پي کوي هغه دپاره دا ډېر مهم دي خو هغه ملګري چې ادي اوپیس یا نور پروګرامونه کاروي هغه د یوازې پین کمانډ زده کړي اټریبیوټ نه تیر شي ځکه دا به لکه سیټ پریګمنټ چې دا سیټ ډونټ پریګمنټ بیټ چې منفي اف چې کارول کېږي دا اوس ایترنیټ ام ټي یو آی پی ام ټي یو پورې خبره ده چې هغه غټې خبرې دي خو د نټورک انجینران دې حتما زده کړي نو ملګرو دا و د دې ویډیو درس که ژوند باقي وي انشاءالله ډېر ژر به مو په یو بل ویډیو کې ملاقات وشي د خدای په امان